بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. لفظی ترجمه ته متوجه شئ. والاخذ ترلاسه کول، زده کول، اخذلو ته وایي. دلته من ترلاسه کول، حاصلول د تجوید حتمی او لازمی دي. حتم لازم، حتمی او ضروری دي. ولی حتمی او ضروری دي؟ ځکه من لم یجود القرآن، څوک چې نلولي په تجوید سره قرآن، من لم څوک چې نلولي یجود القرآن تجوید سره قرآن، آثمو نو هغه ګناهګاره ده. او چې هغه ګناهګاره ده نو باید تجوید څه شی کی؟ ضروری شو کنه. لأنه به الإله انزل، ځکه چې دا به کې های ضمیر د تجوید ته راځي ده، ځکه چې دغه تجوید الله تعالی را لېږلی دی په تجوید سره قرآن کریم، ځکه چې دغه تجوید لازمی ده د قرآن کریم د لوستلو دپاره. لأنه به الإله، ځکه چې دا قرآن کریم را لېږل شوی دی د تجوید سره، الله را لېږلی دی، انزله نازل شوی دی چې سره په تجوید سره، یعنی قرآن کریم د تجوید سره نازل کړی شوی دی. نو ځکه چې دی نو هغه چې څوک بیا نه لولي نو ګناهګاره ده. وهکذا منه، همدغه رنګې موږ ته هم الینا منه دا حاضمین الله ته راځي ده. وهکذا همدغه رنګې منه د همدې الله له خوا نه الینا موږ ته وصله را رسېدلی دی، موږ ته را رسېدلی هم په تجوید سره ده. وهو ایضا، او دا وهو دا تجوید، ایضا همدارنګه حلیت التلاوتی، دا زیور او کالی دی د تلاوت دپاره، ځکه دغه ښایست او حسن پې څه کېږي؟ مکملیږي. وزینة الاداء والقراءة، دا ښکلا ده د ادا او د قراءت. دا تجوید په ادا کې او په قراءت کې خپل ښکلا ورزیاتوي، دا رول لري. ادا د تعلیم او تعلم لپاره چې کوم تلفظ ورباندې کوي یو حرف، دا تقریبا ادا کې راځي. او والقراءة مراد روان قرات ده، لکه موږ څه یو نوی سبق زده کوو، شاګرد ته یو ټکی وایو، دا ادا کې راځي. او چې کله مثلا سبقي سپاره او منزل او گردان چې کوو، دا په قرات کې راځي.
صحیح شو. نو دا دواړو لپاره دا ښکلا ده، هم به په ابتدا کې د تجویدي قواعد مراعاتې او هم به په روان تلاوت کې تجویدي قواعد مراعاتې. دا نه چې ولا نو چېرته چې ځان سره یو آیات وایه خو ښه وایه او چې یو ځل ډېر وایه نو بس بیا پرې ورمنډه شي چې هر څه د لاسه ورکړي. نه، هم به په ادا کې یعنې هم په کم ځای کې او هم په ډېر ځای کې په دواړو کې به تجویدي قواعد څه کوي مراعاتې، او په دواړو لپاره دې کې څه ده ښکلا ده او زینت ده، دواړه پکې شامل دي. وهو اعطاء الحروف حقها، وهو بیا دغه ضمیر چې تجوید ته راځي، دې تجوید کې اعطاء الحروف حقها ورکړه د حروفو دپاره د هغې حق. دغه تجوید ده چې د هر حرف حق درته واضحه کوي چې دغه حرف دغه حقوق لري، دا یې مخرج ده، دا یې صفت ده او درته ښیي او د ادا کولو طریقه درته ښیي. دا کار څوک کوي؟ تجوید کوي. من صفت لها ومستحقها، یعنی دغه حقونه چې دي دا که صفت لازمه وي او که صفات عارضه وي دواړه په تجوید کې د څه کېږي ښودل کېږي او د دې به حفاظت کوي او دا به په خپل تلاوت کې راولي. ورد كل واحد لاصله، ورد او راګرځول دي په تجوید کې كل واحد هر یو حرف لاصله خپل اصل ته، د هر یو حرف د لپاره ټاکلې ځای ده همغه ځای ته واپس کوي. سین درته سین ښیي، ثا درته ثا ښیي، ذال درته ذال ښیي او ضا درته ضا ښیي. هر یو حرف خپل اصل ته معرفي کوي. ضا په ځای باندې زال نشي ویلی او د زال په ځای باندې زا نشي ویلی، د زا په ځای باندې ضا نشي ویلی او ضا په ځای باندې ضاد نشي ویلی. خبره ورسېدلې؟ ورد كل واحد، هر یو حرف خپل ځای ته رسوي، خپل مخرج ته رسوي. اوس ضاد او د ضا په دې کې د جګړه د خلکو او تاسو مخرج ته لاړ شي د خپل تقسیم کړی دی. ضاد ادا که د حافة اللسان نه، ضا ادا که د رأس اللسان نه. په ضاد کې د ادراز غاښونو سره لګي او په ضا کې د ثنایا غاښونو سره لګيږي. صفاتو ته راشه، د هغې صفات صحیح ده چې یو شنوالی پکې ده، د ضاد د استطاعت د وجې نه بېرته سره څه کوي جدا کوي. دواړه یې خپل ځایونو ته ورسول کوي نه رسول. دې شی مطلب باندې پوه شوې؟ ورد كل واحد لاصله، هر یو حرف د سرونه دا سین او ثا کې څه فرق ده نو دې کې خبره نشته، ډېر فرق ده پکې. تجوید دا درته ښیي هر یو خپل ځای ته رسوي. واللفظ في نظیره کمثله، او هر حرف باندې چې ته تلفظ کوې فی نظیره د هغه په شان به کوې، کمثله هوبهو د هغه په شان به کوې. ذال به د ذا سره نه یو ځای کوې، ذا به د ضا سره نه یو ځای کوې. فی نظیره کمثله د هغه په نظیر د هغه په مثل. دال چې راغی دال به دال وایي، ضاد چې راغی ضاد به ضاد وایي، حمزه چې راغی هغه به حمزه وایي، عین چې راغی هغه به عین وایي. د سین او د صاد، ذال او د ذا دا ټول فرقونه واضح دي. صحیح شو. نو تلفظ چې ته کوې هر حرف په خپل نظیر کې د ځان سره دغه مناسب ادا کوي، بل خواته به نه ځي. مکملا من غیر ما تکلفی، دا قاری صاحب محترم باید د کامل ادا خاوند وي. من غیر ما تکلفی پرته د دې چې دی په تکلف کې واقع شي. ځینې خلک ادا کوي خو حاکم نه وي، مکمل نه وي، تکلف کې راځي او تکلف خپل تجوید خلاف عمل نه کنه. هلته چې موږ تاسو په تعریف کې ویلی وو کنه څنګه وو مع الصفات اللازمة والعارضة بسهولة وبغیر کلفه. یعنې ته که ډېر ښه ادا کول کوې خو چې تکلف پکې وو دی وایي چې قاري باید مکملا من احرفي، هغه مکمل په ادا باندې حاکم وي من غیر ما تکلفي، چې هیڅ قسم تکلف کې باندې داخل نشي. صحیح شو. تکلف په خپل تجوید خلاف عمل ده. باللطف فی النطق بلا تعسف، ګوره دلته د تکلف خبره وکوله په دومره لطافت او دومره په نرمۍ سره نطق وکړي ادا وکړي چې هیڅ قسم کمی او زیاتۍ پکې رانشي. بلا تعسف دومره حاکم وي په خپل قرات باندې، تلفظ د ادا د نرمه، نطق ادا د درسته، بلا تعسف بغیر د کمی او د زیاتۍ نه. و دا کار ممکن ده کېدای شي، خو ولیس بینه و بین ترکه، نشته وی فرق په منځ د ویلو تجوید او نه ویلو او پرېښودلو کې یو فرق ده پکې.
هغه شی دا تمرین ده. کچا خ تمرین وکاو نو هغه به خ ادا باندې حاکم وي او کچا خ تمرین ونه کوو وای نور فرق نشته. وليس بينه وبين تركه وبينه کې ها دا زمي چې تجوید مراعات ته اشاره ده او ترکه خو ترک ته اشاره ده. یعنی تجوید عملی کول او تجوید پرې خودلو کې نور فرق نشته الا رياضه امرئ بفكه. نو دا صرف ریاضت ده او مشق ده چې یو سړی په خپل خلو او په خپل ژامو باندې شي کوي دا تلفظ کوي دغه ژامه چې په حرکت کې راوستله هر څه به جوړ او تیاری او که خوله دې بند او صادر دې پرې راتاو کړه او راکش کړه نو بیا هغه کې زه به حاکم شم او زه به ښه تلاوت وکړم. دا ممکنه نه ده، دا ممکنه نه ده، بلکې دا ژامه په حرکت باندې راولي نو بیا به هر حرف خپل خپل ځای ته ځي. نو دا ریاضت دا معنی ریاضت معنی مشق او تمرین. مشق او تمرین په وجه باندې د تجوید کوونکي او د تجوید پرې خودونکو فرق خپل څه کیږي واضحه کیږي. چا خ تمرین کړي هغه به قرآن وایي او چا چې څومره کسالت او د سستۍ نه کار اخیستی هم دومره به غلط قرآن وایي. بس ته انشاءالله بفکه ژامه خوله همدغه فرق ده. دا خوله کې فرق ده. خوله کې د ډېر استعمال کړه د ډېر تمرین دی په وکړو خو قرآن به وایي او که خوله دې بنده وساتله وایي نه او چې تجوید په لیدو باندې نه کېږي یوازې په مطالعه باندې نه کېږي چې مطالعه کې مطالعه باندې نه بلکې ریاضت به کوي تمرین به کوي مشق به کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.